السلام علیکم. ښه راغلاست ګرانو زده کوونکو. موږ او تاسې په تېره ویډیو کې په نباتي انساجو باندې بحث کړی و. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې په حیواني انساجو باندې بحث کوو، ځکه نباتات هم څو حجروي یا ملټي سلولر ژوندي موجودات دي او حیواناتو کې هم ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات شته. نو لکه څنګه چې دوی هم ملټي سلولر دي، نو په دوی کې هم انساج شته او دوی له انساجو څخه جوړ شوي تر څو خپلې وظیفې سرته ورسوي. انیمل ټیشوز د نباتاتو یا د نباتي انساجو په رقم دوی هم طبقه بندي شوي دي، چې دوی اول د واره په څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي. حیواني انساج هغه انساج دی کوم چې په حیواناتو کې شتون لري، دوی هم طبقه بندي شوي دي. د دوی اول ډول یې اپیتیلیل ټیشوز دي. اپیتیلیل ټیشوز یا پښتو کې دې ته موږ تاسو وایو بشروي انساج. بشروي انساج هغه انساج دی کوم چې زموږ او ستاسې یا د حیواناتو د بدن د داخلي غړو دیوالونه یې پوښلي دي، او دغه بشروي انساج زموږ ستاسو د بدن لپاره فرست لاین آف پروټیکشن دی. یعنې زموږ او ستاسو خپله د بدن دغه پوستکی چې جوړ شوی دی دا هم بشروي نسج دی. د دوړو څخه د مثلا اضافه او موادو څخه د اوبو له نفوذ څخه د دې ټولو څخه زموږ ستاسو بدن دوی بشروي انساج ساتي. دغسې په دغه داخلي غړو کې هم دوی شته. دغه بشروي انساج چې دي دا بیا مختلف ډولونه لري. په عموم کې دوی په درې ډولو باندې ویشل شوي دي. یو ته موږ تاسو وایو سکوموس یا دې ته په پښتو کې وایي پرشي انساج، پرشي بشروي انساج. دوهم ډول بیا کولمنر اپیتیلیل ټیشوز دی. یعنې ته موږ تاسو پښتو کې وایو استوانیي بشروي انساج. همداسې دریم ډول یې هم موږ لرو چې هغه ته کیوبیوډل اپیتیلیل ټیشوز. دا بیا هغه انساج دی چې مکعبي شکل لري. اوس نو په دغه هر نسج کې هم سمپل سته، یعنی سمپل سکوموس اپیتیلیم سته او هم سټراټیفیټ سته. سټراټیفیټ سمپل یې هغه دی چې فقط له یوې طبقې حجرو څخه جوړ شوي، داسې یوه طبقه لري. او سټراټیفیټ بیا هغه دی چې هغه داسې څو طبقو څخه جوړ شوي دي. سمپل سکوموس اپیتیلیم معنا ساده بشروي نسج چې هغه یو دانه لري، یو حجره پوړ لري. او همدارنګه سټراټیفیټ سکوموس اپیتیلیم بیا هغه دی چې څو طبقوي فرشي نسج لري. همداسې کولمنر کې هم سمپل سته، مثلا داسې استوانیي شکل لري خو چې یو دانه یې دې ته وایي سمپل، او که چیرې څو پوړوي دې ته موږ تاسو وایو سټراټیفیټ کولمنر اپیتیلیم. همداسې مکعبي شکل چې مثلا کوم دغه لري هغه کې هم ساده سته چې له یو پوړ څخه جوړ شوي دي، او هم یې په هغې کې څو پوړه سته چې هغه به موږ تاسو په سټراټیفیټ کې راولو. نو دا بشروي انساج دی په حیواناتو کې. دوهم ډول یې موږ تاسو لرو کنکټیو ټیشو یا مثلا ارتباطي نسج. ارتباطي نسج هغه نسج دی چې زموږ او ستاسو په بدن کې د مختلفو برخو اړیکې یو له بل سره ټینګوي. نو ځکه ارتباطي هم ورته ویل کېږي چې د بدن اړیکې له نورو برخو سره ټینګوي. اوس دغه کنکټیو ټیشو چې ده دا بیا خپله په دوه ډولو باندې ویشل شوی دی. دوه ډوله کنکټیو ټیشو موږ او تاسو لرو. یو ته موږ تاسو وایو سپورټیو کنکټیو ټیشو، یعنی ملاتړ کوونکی بشروي نسج. ملاتړ کوونکی بشروي نسج موږ او تاسو یې دغه ښه مثالونه ورکولی شو. بون اینډ کارټلیج هډوکی او غضروف دا د دې انساجو ښه مثالونه دي، ځکه هډوکي او غضروف زموږ او ستاسې د بدن د ټول بدن سپورټ یا ملاتړ یې کوي. همداسې بیا په کنکټیو ټیشو کې موږ او تاسې بیا یو بل نسج هم لرو چې هغه ته وایي فلویډ کنکټیو ټیشو. فلویډ کنکټیو ټیشو یعنې دې ته موږ تاسې وایو مایع ارتباطي نسج. په دې مایع ارتباطي نسج کې موږ تاسې
وینه یې ښه مثال ورکولی شو ځکه وینه زموږ او ستاسې له نوک څخه بیا تر وریښته پورې د ټول بدن اړیکې یو له بل سره ټینګوي نو ځکه وینه هم یو ارتباطي نسج دا اول ډول اپیتلیل ټیشوز دوم ډول یې کنکټیو ټیشوز او دریم ډول یې موږ تاسې په بدن کې چې انساج لرو هغه ماسکیولر ټیشوز دي یا عضلاتي انساج دي عضلاتي انساج که چیرې مثلا په پښتو کې موږ تاسې د بدن غوښې ورته ویلی شو یعنې عضلې دا هغه انساج دي چې زموږ تاسې د بدن غوښې ورڅخه جوړې شوي دي او اساسي وظیفه یې د دوی حرکت ده اوس بیا دغه ماسکیولر ټیشوز بیا خپله په درې ډولو باندې ویشل شوي دي یو ته موږ تاسې وایو سکیلیټل ماسکیولر ټیشو یا مثلا اسکلیټي عضلات دا هغه دي چې زموږ او ستاسې هډوکي یې پوښلي دي او دوهم ډول یې بیا کارډیاک ټیشوز دي دا بیا هغه عضلې دي چې زموږ او ستاسې زړه ورڅخه جوړ شوی دی زړه چې د کومې غوښې څخه جوړ دی هغې ته وایي کارډیاک مسل همدارنګه دریم ډول یې هم موږ تاسې لرو هغې ته بیا وایي سموث مسل یا شوی عضلات شوی عضلات بیا زموږ ستاسې بدن کې په داخلي اعضاو کې د مثال په ډول باندې په تکسري یا همدارنګه اطراحي په دې نلونو کې چې کوم عضلې شتون لري هغه بیا سموث مسل دي اخیری ډول چې موږ تاسې په حیواني انساجو کې لرو هغه نروس ټیشو دی نروس ټیشو یا مثلا د موږ تاسې پښتو کې وایو عصبي نسج دا بیا هغه نسج دی چې زموږ او ستاسې اعصاب ورڅخه جوړ شوي دي یعنې عصبي سیستم ورڅخه جوړ شوی دی دغه عصبي سیستم دی څه کوي دغه نسج یعنې سیګنالونه خبرتیاوې زموږ او ستاسې په بدن کې له یوې برخې څخه نورو برخو ته انتقالوي او له کومې حجرې څخه چې دغه عصبي سیستم جوړ شوی دی یا د دې د حجرې نوم دی نیورون هغه حجره ده چې زموږ او ستاسې په اعصابو کې دا کتار شوی داسې یو شکل لري یعنې دا مختلفې برخې لري دغه والې برخې ته یې موږ او تاسې وایو سیل باډي یا د حجرې جسم او دغه شاخونو ته یې موږ او تاسې څه وایو دې ته موږ او تاسې وایو ډنډرایټ یا شاخونه او دې اوږد ځای ته موږ او تاسې وایو اکزون او دې اخري لکۍ ته موږ او تاسې وایو اکزون ټرمینل یا د اکزون فای سیګنالونه اول د واره د ډنډرایټ څخه سیل باډي ته ځي د سیل باډي څخه اکزون ته ځي د اکزون څخه بیا اکزون ټرمینل ته ځي د اکزون ټرمینل او د عضلې او یا د بل نیورون ترمنځ بیا دلته یو خالیګاه شته دې خالیګاه ته وایي ساینپس د ساینپس څخه وروسته خبرتیا او بل نیورون ته یا که چیرې مثلا عضله یې هغې ته انتقالیږي بالاخره بلې حجرې ته ځي او په ټول بدن کې دغه خبرتیا یا عصبي سیګنل انتقالیږي نو دا زموږ ستاسې حیواني انساج په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسې د اووم ټولګي په نور موضوعاتو باندې بحث کوو ښه وخت ولرئ